بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو مرستیال سفیر احضار کړ. همدارنګه د باجوړ د وروستۍ پیښې پړه مستقیما پر افغانستان واچوله. دوی ویل چې دا برید ټي ټي پي کړی دی او ان ځینې منابعو پکې دا وکړه چې ګواکې دا کوم افغان وګړی و او د دې له وجې نه د ټي ټي پي ټول مشران د دوی په ادعا باندې د افغانستان په خاوره کې دي، نو ځکه دا برید بیا هم د افغانستان له خاورې تنظیم شوی و. دا ځل دوی مرستیال سفیر هم احضار کړه. عین وخت کې خواجه آصف د پاکستان دفاع وزیر یو ځل بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دا هند او افغانستان دي چې د پاکستان ناامني ورځ سره بلې زیاتوي او مداخلې کوي، او یو ځل بیا یې په افغانستان کې دننه د دوی د خپلو مخالفینو د ځپلو په موخه د هوایي بریدونو احتمال باندې تاکید کړی دی. خبره دا ده چې تر کله پورې دغه د ملامتیا گیم یا لوبه به روانه وي. پاکستان به د خپلو ټولو ناامنیو مسؤلیت ورګرځوي افغانستان او بیا هندوستان ته. څومره دوی ته ګټه کوي، بالاخره دغه اړیکې او د دغه تعامل نتیجه او پایله به څه وي؟ ولې باید هر کله کابل ملامت شي؟ او که فرضاً دغه حالت دوام وکړي، آیا د پاکستان د ناامنۍ د حل کلي په کابل یا ډیلي کې ده؟ آیا واقعا دغسې ده؟ آیا د ناامنۍ ریښه همالته ده؟ نو که دغسې نه وي، ولې باید پاکستان د خپلو ټولو سیاسي کمزوریو چې د کور دننه لري د ناامنیو مسؤلیت بیا ورګرځوي افغانستان ته؟ سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس انګزر ته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه را سره خپرونه کې ګډون لري. له لندن څخه پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی ښاغلی عبدالعزیز معارج، او همدارنګه له سویډن څخه امنیتي او سیاسي شنونکی ښاغلی اختر محمد راسخ. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ښاغلی معارج، له تاسې پیلوو. پاکستان بیا هم هلته د طالبانو مرستیال سفیر احضار کړی دی، غواړي چې ملامتي کابل ته وروګرځوي. هدف یې څه دی؟ مننه جناب استانګر صاحب محترم. لومړی تاسو ته ډېر قدرمن مېلمه راسخ صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې، پاکستان هدفونه معلوم دي. دا تقریبا 88 کال را دې خوا ته پاکستان جوړ شوی د څه مقصد لپاره؟ دا یو پروژه‌ایي هېواد ده، د مقاصد د غرب دپاره جوړ شوی ده چې هغوی برنامه او پروګرام ورکوي، ستراتیژي، بهرنی سیاست، کورنی سیاست، حتی ټاکنې کې جنرال حمید ګل ویلي زموږ چیف افسر په واشنګټن کې ټاکل کېږي. دوی یو مجري هېواد ده، له همدې نه تغذیه کېږي، له همدې نه تنخواه اخلي، معاش اخلي. یو څوک کورنۍ دي، ولټي خاندان ورته وایي، بایس خاندان ورته وایي په پنجابي او په سندي کې، نوابجي ورته وایي په پښتو کې، او په سردارجي ورته وایي په بلوچستانو کې. دغه یو څوک کورنۍ کېنولي او پاکستان اسټابلیشمنټ ورته وایي. دوی واک اختیار ټول دوی سره ده، نور جنرالان دي، پوځیان دي. پوځیان اصلي ستراتیژي دوی ته ورکول کېږي او له ISI سره په ګډه باندې پروګرامونه، غربي برنامې مخې ته بیایي. څه کله ترلاسه چې کولی برنامه شي په دې ورکړل کار؟ شوه چې افغانستان کې باید یو حکومت جوړ شي، یو څه وشي، بیا دوی یو ډول کړنې ترسره کله چې بې ثباتي منځته راسي، باید ضعیف حکومت وي، دلته ګډوډي، دلته برنامه د دې چې داعش راولي او بیا تیر کړي مرکزي اسیا ته، نور پروګرامونه وي، بیا نو ډز هم کوي او بمبارد هم کوي، بیا میم راولي، ګرځي لاسپوڅو دې څه پخوا یې لاس پورته و، بال خلقي و پرچمي رژیم نه د دوی لاس پورته شه، ځکه دوی مستقیم استازي راته جنرال حمید ګل مشاور د استاد رباني و، پارک کې ناست و، مختلفې ډلې او دا راوستله، کوم مشکل دوی تنوعات، کورنی او بهرنی سیاست دوی په لاس کاته. د جمهوریت په وخت کې هم دوی قوي لاسپوڅي په مختلفو ادارو کې درلودله. ګوره، یو وخت موږ طالبان د جمهوریت ملامتول یا شر و فساد ډلې د شمال ډلې چې دوی د پاکستانیان دي، پاکستان راوستلي دي. معلوم کله چې دوی حاکم سول، دوی لاړه د هغوی جانشین په حیث ته له قریشي سره ولاړو پاکستان کې، یعنی اصلي منبع، اصلي لاسپوڅي همدا کسان وو. خو هلته تفاهم وشو چې تاسې پاکستان کې باید ونه اوسئ، برنامه بدله، موږ مخالفین یا مسره نه سپورټ کوو. دوی ترکیې او نورو ځایو ته لاړل، خو د جایدادو ضمانت یې ورته وکړه چې زه به طالب ته ووایم چې پیرهدار ودرې، تا جایداد خراب نه کړه. په بیت المال باندې دې جایداد ساتل کېږي متاسفانه، ځکه طالب معاش اخلي د بیت المال نه. خو په هر حال باندې دوی د پاکستان ستراتیژي متاسفانه بهرنۍ ده. و پنجابیان به هوښیار دي، د خپلو ګټو دپاره، د خپل بقا دپاره. بقا خو دوی په بهر کې ګوري، اکثره پوځیان او ISI او مشران کورونه او
او املاکونه په بهر کې لري، بچیان په بهر کې درسونه وایي. دا یې دې لپاره چې دوی پیږي چې پاکستان یو وخت کې بېرته تجزیه کېږي، د افغانستان او هند خاوره ورکول کېږي. راسخ صاحب لکه څنګه چې مهارت صاحب اشاره وکړله، یو مهم بحث دی او دا له ډېر وخت راهیسې ګرم شوی دی چې ګواکې د نویو پروژو او شاید هم ادعا کېږي چې مشخصا د داعش دپاره سیمه نامنه کېږي، پر افغانستان کېدی شي دوی بمبارد هم وکړي، دغسې په خپل کور دننه هم چې کوم مشکلات او نامنۍ لري پړی افغانستان یا ډیلي ته ورګرځي، یوه نارامه اړه یا نارامي دغه سیمه کې د دې لامل کېږي چې دوی په اسانۍ وتوانېږي خپلې ترهګریزې پروژې لکه مهارت صاحب چې ورته اشاره وکړه دا پلي کړي. دا احتمال څومره دی چې مرتبط وګڼل شي د همدغه وروستیو ادعاو سره چې دوی اوس د باجوړ برید هم د افغانستان پورې تړلی دی؟ سلامونه ګران قدر ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو ته او ګران قدر مارش صاحب او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال په هکله ویلی سم، ګورئ عزیزان، اول باید دغه باندې موږ توجه وکړو چې ولې پاکستان ترهګریز ګروپان جوړوي، ولې د ترهګریزو ګروپانو د جوړولو تر چتر لاندې دوی کوم اهداف ترلاسه کوي او کوم اهداف ته ځان رسوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستان د ایجاد نه دا یوه د دوو هیوادونو په خاوره کې ډېره ظالمانه ډول سره دلته یو هیواد یې جوړ کړي په نامه د پاکستان. دغه پاکستان د دغه سیمې د ناامنۍ دپاره، د دغه سیمې د ځپلو دپاره، د عقبګردۍ دپاره او د خپله د امپراتورانو او ابوالقدرتانو د هدفي جګړو دپاره دغه جغرافیا کې دغه پاکستان یاد شوی دی او د دغه جغرافیا زموږ د جغرافیا د هغه ستراتیژیک ارزښت نه دوی ښه ګټه اخیسته ده. نو زه ویلی سم پاکستان خپله د ترهګریز د تروریستي ډلو ټپلو د جوړولو یوه لویه فابریکه ده په دې سیمه کې، او دغه جنګ او جګړې له ادرسه د دوی جنرالان، د دوی استخباراتي کړۍ، د دوی حتی د نظامیګرانو ژوند په دې کې ډېر بقا او بسیا لري. دوی میلیارډران شوي دي، د دوی د جګړو له ادرسه اتومي قدرت ته ورسېدي. دوی وایي چې نه، هغه ترهګري چې ده په کابل کې ده، هغه ترهګري چې ده په ډیلي کې ده، هغه ترهګري چې ده د افغانستان په خاوره کې ده، دغه زما باندې چې کومه چاودنه کېږي دا هلته شوې ده، دا هلته ترتیب شوې، هلته تنظیم شوې. دوی اوس دغه ملامتي ورګرځوي، پخوا خو هغه ډلې چې ترهګرې جوړوي هغه کار دی، ولې اوس دغه ملامتي دغه د خپل د ناامنۍ د پاکستان دننه یا د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې چاودنو مسؤلیت مستقیما دوی یا تر سفیره پورې اظهار یې کړ ده. ګورئ ستانکزی صاحب، داسې په واضح الفاظو ووایو، جنګ، جګړه، تمویل شروع کول، پرمختګ وړل، دغه پروګرامونه په سیمه کې تطبیقول، دا د پاکستان د استخباراتي کړیو او استخباراتي ستراتیژیک پروګرام دی. که چیرې دوی دغه بهانې او دغه بدنام کننده اسناد او شواهد په نړیوال بیس کې د طالبانو یا د امارت اسلامي په وړاندې مخکښ نه کړي او خلکو ته وړاندې نه کړي، هیوادونو ته قناعت ورنه کړي چې دغه جغرافیا زموږ ضد باندې استعمالیږي، نو بنان دوی جنګ او جګړې ته خپلوای نشي. دوی هغه څه چې باید وکړي هغه نشي کولی. نو بناء دغه بهانې چې دوی جوړوي دا استخباراتي بهانې دي، دا اوپراتیفي بهانې دي، دغه جنګ او جګړه دا دوی دي چې په دغه سیمه کې پر مخ بیایي او د دغه جنګ او جګړو له ادرسه دغه سیمه ناامنه ده. او تر څو چې پاکستان وي او دغه استخباراتي کړۍ وي او دغه نظامیګرانو په لاس کې قدرت وي، دا جنګ او جګړه په هندوستان او په افغانستان او په دې سیمه کې به پراخیږي او دا به نه د منځه نه ځي. ولې که چیرې ټي پي دی د دوی له کړنو له ادرسه راپورته شوی، که چیرې بلوچستان دي د دوی د ادرسه راپورته شوی، د دوی د کړنو د ادرسه، او که چیرې داعش دی دوی خپله جوړه کړې، دوه ډلې ټپلې دوی جوړه کړې ده د اسیای میانه هیوادونو دپاره، د چین دپاره، د روسیې دپاره، د ایران دپاره، دوی د دغه الټرناتیو نه استفاده کړې ده او په دغه سیمه کې د دوی ټول هغه قدرت سیاسي او نظامي او اقتصادي په تروریستي ډلو ټپلو باندې نغښتې او په دغه لړ باندې دوی په دغه پروژه باندې کار کوي او د دغه پروژې نه دوی د ژوندانه خاوندان کېږي، دوی میلیارډران کېږي او دوی ښه پروژې د غربي نړۍ نه اخلي او په سیمه کې زموږ او ستاسو د وژنې د تباهۍ دپاره کاروي. مننه راسخ صاحب، تاسو راځو مهارت صاحب ته. مهارت صاحب دغه د یو وخت کې موږ او تاسو بحثونه درلودل د افغانستان د سولې کلي پسې ګرځېدلو، که ستاسو په یاد وي حتما، او همیشه به په سیاسي سټیجونو کې او په سیاسي بحثونو کې دواړو کې به دا خبره کېده چې زموږ د سولې کلي چیرته ده. اوس به راشو دا بحث به برعکس کړو، د پاکستان د امن یا د پاکستان د بریدونو
ریښه چیرته ده او د امن کلي یې چیرته ده؟ کابل دا کلي لري که هندوستان؟ ګوره که رښتیا خبره وکړو د هر چا کلي خپل ځان سره ده د هر هېواد خپله پوهېږي چې مثلا څه وکړي د دوی پالیسي بهرنۍ د ګاونډ په وړاندې د سیمې هېوادو د نړۍ په وړاندې څه شی ده خپل ملي ګټې خپل ملي ارزښتونه ملي ویاړونه څنګه ساتای شي په هر دولت باندې هغه کوي بهرم پاکستان په زوره ځان نامن کوي تاسو ګورئ په کال کې یو یا دوه چاودنې په پنجاب کې اسلام آباد کې ما نور ټول د پښتنو بلوڅو په ځای کې بیا اوس یې بله برنامه هم جوړه کړې ده چا ته کوم کس راونیسي افغان په نوم 100 روپۍ ورکړي ورته یې کار وکړي بیا د خوشي کوو یا یې شاید بیا مړ هم کړي استخبارات یا ایسایل دا کارونه کوي چې ځان وښیي دا بیا امني له افغانستان راغلی افغانستان ته راځي زه مداخله وکړم زه دا وکړم دا ګډوډي اعلانونه کوي بیا دوی په زلوی لاس باندې ډلې رانه باسي افغانستان ته افغان تار د بند که غیر قانوني سپاهي لري د 6 میلیونه د 6 لکه اردو ادا کوي د اتم کوي بیا دومره ته بې کفایت او ضعیف یې چې ته 4000 ټي ټي پي نه ساتلی بیا موږ ته په مذاکره په خبرو کوي ټي ټي پي تاسو سنبال کوي تر اټکه پورې د موږ خاوره پرېږده خپل بیرغ مست بیا موږ پیږو ټي ټي پي پیږي خپل کار هم دا خپل افغانان دي او لر و بر جوړو سره بیا نه جوړو بیا تا د که په پنډۍ که په اسلام آباد کې مشکل پېښ شي بیا صحیح د موږ مسؤل هلته د خاورې اشغال کړی ده له یوې خوا نه بیا هلته خپله ټي ټي پي جوړوي پیسې ورکوي بیا رالیږي بیا بېرته 2000 کال کې لوګر ته رالیږلي ول دې ویلې ځای د طالبان جهاد کوي هغه وخت کې جهاد خبرې دې کولې خپله مفتي فضل الرحمن دا خبرې کولې چې دا جهاد ده نن بیا جهاد نه ده نن بیا تراګر سوله دا خو لوبې دا باندې ټول پیږي خپله د چاودنې کې اوس مثلا چین سره رابطې جوړې کړې د دوی پانګونو ته امریکا په پکار سه عمران خان زندان ته که اوس هغه د بلوچستان کې پسې ګوادر کې هلته ریاکټرونه نصب نه کړي هغه چې هم نام نه کړ په نورې سیمه کې نامي جوړه کړه چې چین پانګونه ونه کړي دې خواته دا چې خراسان په نوم باندې په باړه کې په جلاله کې په تختیبایي کې په رجوع کې لوړې مرکزونه دي خپله دوی افشا کوي خپله وزیر دفاع خواجه آصف وایي چې موږ 13 تراګر د غر لپاره ورسول له ده نه پورته سنسته خپله خواجه آصف وایي چې موږ په د جهاد نه په افغانستان کې موږ پوځ کرایه ورکړی و د امریکا د ګټو دپاره په روس مقابل کې جنګاوه نو له دې نه پورته نور ښکاره مثال نشته له دې نه مخکې هم دا وګانه و که افغانه و چې ډلې چې وې بېنظیر بوټو نواز شریف پر مشرف خپل وې چې موږ دا جوړول نو دا لاسونه نه دا څه شی تا ولې دا کار نه کړو خپله غلط سیاستونه غلطې پالیسۍ د پنجاب د حاکمیت د خپله دوی دغه باعث دې سوی چې ته مشکل جوړ کړی اوس هم زه په سراتو مشکل نشته مشکل یې خپلو ګټو ته جوړ کړی مشکل دې لپاره چې پروژې واخلي ډارېږي چې امریکا باګرام ته رانسي دوی تیرا ورته جوړوي اوس هلته تیرا کې ورته تدابیر نیولي وړاندیزونه ورته کړي دي دوی ډارېږي چې ماموریت قطر ته ورنه کړي عمان ته ورنه کړي سعودي ته ورنه کړي ترکیې ته ورنه کړي دغه طالبانو سره مشکل څه دی طالبانو سره هېڅ مشکل دوی نه لري طالبان سره مشکل دا ده چې دوی لاسوند ته اجازه نه ورکوي هغه پراخ لاسونه چې دوی درلودله پخوا لکه آزاد هر څه چې غوښتل کولای او وزیر به ټاکه او والي به ټاکه او معین به ټاکه سفیر به دوی په خوښه باندې ورته پلای به چا چې تل راتله دا قصې وې دلته غږ به یې کاوه مثلا کونړ به بمباراوه ننګرهار به بمباراوه خوست به بمباراوه د جمهورو د شمال ډلې به نه ورته کاوه فهیم به مثلا وزیر دفاع ورته مناس غږ به نه ورته کاوه معاون رئیس جمهور هم و مسئول خو هغه و نظامي پاس خو هغه و یا دې خواته مثلا په اوله دوره قانوني وزیر داخله و دغه شان ته په کتو سره ته ډاکټر عبدالله به کوم احتجاج هم نه کړ سفیر هم نه راوغوښته دغه شی اوس نشته دوی ته اوس څه مشکل جوړ سوی ده ځکه هلته پروژه ورکوي چې ته داعشان نه نباسه دې ویې لږه تاجکستان ته ویې لږه ترکمنستان ازبکستان ته ویې لږه غور خواته دا یو دا کار په دې نشي کولی دلته مشکل دلته تایید سره شدیدا حساسیت هم د ملت د افغانستان د طالب ده نو دا چې راځي او جیب ته ورته واسي کوم بله لاره کوم بله دروازه که جوړوی چې هغه ورته امکانات نه لري دغه لپاره د ډېر زیات نګراني لري بل شی نه همدغه باني د چې هله ټي ډي پي هلته د ټي پي ولې ټي ډي پي راپرېږدي چې راسي ولې پرېږدي چې راسي چې بیا درځي په کومه لار درځي خو دواړه خواته د افغان طرز سپایي ناسته
دلته چیرې اسناد هم نه ورکوي، شواهد هم نه وړاندې کوي چې رښتیا دلته کوم جیکني څوک چې ورسي او ادعا یې کوي، کله یو شی کله بل شی، بیا څه تالې څټ نور کېنولي په مطبوعاتو کې پرې جان اڅکزی ده نه پوهېږم کومه د خوشحال کورنۍ نجلۍ ده نجیبه فیض پیسو ته دا بیا تمام رات تفریقې جوړوي همدا پروژه کوي او څه بیا نور افغانانو ته تنخواه ورکوي چې دوی ناسې صاحب د افغان یم افغان نه یم دا داسې ده او هغه داسې ده چې یې کنې موږ څه وکړو تاسو قومي قومي سودا ده په ټوله دنیا کې قومي په 15 مملکته په قوم جوړ شوي د ترکیې او د روسیې او د فرانکو فرانسې او د ازبکستان تاجکستان بیا تجزیه کړو خو دا ټول به تجزیه کېږي دنیا کې به 400 مملکت وي د ټول دنیا کې قوم مختلف دا پیږي چې دا شیانو د خو مقصد دا مشکلات جوړول ستونزې جوړول دردسر جوړول دا بې معنا اصلا آداب مقاصد ټول د غرب لخوا پروژه ده پروژه ورکړل شوې ده زمینه مساعدې باګرام ته راسم دی مختلف ډالر راوړي دغه کډواله چې لوڅ کړه راویستله همدې لپاره چې بیا دوی ته $150 ورکړي جذب کړي دغه پروژه دوی ته اوس خنډ جوړ شوی ده په طالبانو کې کسان دي چې هغوی دې ته اجازه نه ورکوي دغه چیغې جیږې شوي دي که اوس حمله کوي او وایي یو څه بیا دې کې په نړیوالو اصولو دوی ملامتېږي بلې خواته بېرته ورته حمله پرې وسوله دغه یو لوبه ده چې دوی شروع کړې ده او دې ته یو نګراني ده ډېره مننه حتما تاسو راګرځو مهاراج صاحب بالکل راسخ صاحب د دغه لوبې په دغه کیفیت سره چې هم ناامني رامنځته شي هم د سترو ترهګریزو پروژو مسؤلیت واخیستلی شي هم پر کابل فشار وارد شي هم طالبانو سره یو ډول اړیکې او مبهم حالت ته دننه شي او هم بالاخره د نویو پروژو دپاره زمینه سازي وشي د دغه لوبې انجام او پایله به څه وي؟ ګورئ انجام او پایله خو موږ او تاسو ته ثمره د دغه لوبې زموږ تباهي وه زموږ 300 کلن دار او ندار چورول وه زموږ فقر وه زموږ بدبختي وه زموږ د مهاجرت په لور روانېدل وه افغانستان نه ښکلي کدرونه ووتل افغانستان نه دغه نن هم کدرونو په نشتوالي کې یو لوی خلا رامنځته کېږي دغه د علم او د تعلیم او د لوړو تحصیلاتو دروازې چې بندېږي دا په آینده نسلونو باندې سخت منفي تاثیرات کوي دا جنګ او جګړې ته دغه ولسونه کشیږي دا ثمرې وې چې موږ د دغه جګړو له ادرسه افغانستان د ترقۍ د پرمختګ د ښه ژوندانه نه پاتې شو نن افغانستان یعنې دوی به بیا کامیابېږي په همدغه اهدافو کې ګورئ موږ که داسې ووایو چې دا ټوله پړه په پاکستان واچوو یا په ګاونډي هېوادونو واچوو یا د دنیا په قدرتانې واچوو دا به هم د انصاف د تلې نه به لرې خبرې ولې موږ خپل افغانان هم خپل کورنۍ دنده انجام نه کړله تر دغه ننه پورې موږ اقلا د کور په منځ کې یو داسې ناسته مو ونه کوي چې دا ټولو قومونو ته مو یو ملت مو ترې جوړ کړی وی او یو بیرق لاندې مو راټول کړی وی او دا مو نور ورته ویلی وی که څوک د خارجي په جواسیسي اړیو کې یا کړیو کې راګیر سي د هغه مرګ سره فقط جزای دی او بله خبره دا ده چې څوک د احمد څنګه چې مارش صاحب ویلې زموږ په منځ کې داخلي اختلافات زموږ په سیاسیونو کې اختلافات زموږ په ولسونو کې په قومونو کې اختلافات په سمت کې اختلافات په دین او مذهب کې اختلافات حتی ویلی سم چې ډېر واړه قومونه دعوه د پاچاهي کوي ډېر واړه خلک دعوه د رهبري کوي دغه خپله د انارشیزم ګډوډیو د ناامنیو او د پردو په ژرنده کې اوبه خوشې کول دغه ګودرونه او لارې جوړولو ته دغه کارونه دي نو بناء تر هغه پورې چې موږ خپل افغانان دته ژمن نسو پنجاب پرون ولې راباندې حمله نه کوله ولې د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې د حملې ته دی نه آمادګي نه نیو ولې هغه وخت کې دا اعلان نه کوو چې زه افغانستان که چیرې دغه شی ونه کې زه در باندې حمله کوم په هغه وخت پوهېده چې توانایي د جګړې نه لري هوایي ځواک قوي لرو اردو مونږ لرله هر څه مو لرئ سکاټ مو لرئ چې کولی شو کابل د مستقیم اسلام آباد ورته وولو او اسلام آباد د اور سره د اور په لمبو کې وسوځو نو بنان اوس چې دا دونه په توره او په زړور روان دی دلته په دې منځ کې دی جاسوسي کړۍ ډېر قوي لري دلته داعش په نامه باندې دلته د مجاهدینو په نامه باندې افغانه ډلې ټپلې جوړې کړلې دلته نور اجنټان لري هغه اجنټان دي چې وروره د پاکستان هغه په هدایاتو ته دلته لاره خپلوي دلته ورور شرایط مهیا کوي زما له نظره افغانستان نن داسې یو حالات ته رسېدلی دی چې زه وایم چې دغه پرون دغه د تورخم لارې بندې شولې
د پاکستان سره کاش کې دغه مو په اوله کې بندي کړی وي د دغه لارې د بندولو سره د دغه کرخې باندې د اغزن تار تیرول چې څنګه سو په دې دلته د ویزې څنګه مروج شو دلته پاسپورت څنګه مروج شو دلته د کونړ اوبو ته څنګه ځان ورسوي دلته د کامې څوکې ته ځان څنګه دوی ورسوي دا د پاکستان هغه کړنې او دغه د جنگ او جګړې کړنې دي چې تر کامر او رسې در باندې نو زه اوس ویلایم د افغانانو لپاره دا لازم او ملزومه بولم چې افغانان باید نور د پاکستان سره خپل ټول روابط سفارت راوباسي اسلام آباد د ورور سفارت هم راوباسي نور د دروازې د نور نه خوشي کوي تر هغه پورې تر څو د ډیورند د کرخه معاملات محل نشي نور موږ د پاکستان سره نه باید تجارتي راکړه ورکړه ولرو نه سیاسي راکړه ورکړه ولرو نه ډیپلوماټیک راکړه ورکړه تر هغه پورې چې پاکستان د نړیوال بیس تر راکش نو کو د هغه بادار چې انګلستان و چې هغه راکش نسی چې وروره دا زما د خاورې معضله او خوا کوي تر څو چې ډیورند کرخه معضله حل نسی افغانان هم نه سیالۍ ته ځي نه ترقۍ ته ځي نه پرمختګ ته ځي نه ښه ژوندانه ته ځي خو تر څو پورې چې دغه معضله مو حل کړې نه دغه ډلې ټپلې جوړوي او په موږ باندې په مختلفو نومانو باندې په موږ باندې ټپي او خپل دای د ټوریزم پلار او مور دی وای چې نه د کابل نه دی دا تورزم خو تا جوړه کړی ده کوم جوړه کړی ده اجازه راکم دا پښتنه کومه چې اوس ښه راځي ولې دا بحث واضح کیږي نه مثلا څو ځله مذاکرات وشو کسان مذاکرات ناکام وو دغه ټي ټي پی یا بل هر هغه چا چې دغه برید کړی دی مثلا په باجوړ کې مثلا په اسلام آباد کې چې داعش برید وکړ د دوی په اصطلاح باندې ښه دوی ادعا کوي دغه ادعا ته بیرته باید موږ یو وضاحت ورکړو زموږ وضاحتونه اکثرا مطبوعاتي وي که نه موږ وایو چې لارې تړلې دي او موږ نه دی کړی او تاسو خپل امنیت خپله ونیسئ زه وایم چې دغه د پاکستان له لاسه باید دغه وسیله واخیستلی شي دغه د ادعا او اتهام وسیله ځکه دوی عملا لګیا دي نړۍ ته ځان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارز معرفي کوي او وایي چې په سیمه کې زه یم یو ځل بیا غواړي د امریکا او نور ادرسونه پروژې واخلي موږ باید دا بحث ورته ختم کړو چې دغه قصې د افغانستان لخوا نه دي دغه قصې ستا خپلې دي او برعکس افغانستان کې چې څه کیږي هغه ستا لخوا دي ګوري اوله کې خو باید که چیرې امارت اسلامي په واقعي ډول سره غوښتی وای چې د دنیا سره خپل اړیکې قایم کړی وای دغه د نجونو مکاتب او دغه د خویندو په وړاندې د مکتب دروازې بندول دا خپله یوه بهانه ده دغه بهانه باید د دنیا نه باید را خلاص کړو افغانستان باید په رسمي بڼه باید خپل چوکۍ په ملل متحد اداره کې نړیواله اداره کې باید خپله تر څو پورې موږ د هغه نړیوالې ادارې د چوکۍ نه د افغانستان د ولس غږ پورته کړو د افغانستان د ولس مشکلات مطرح کړو بنا ګورئ موږ ډېرې هسلحې پاکستان استخباراتي کړی او سیاسیونو اخیستې دي موږ یې خلک سلا کړي وو اوله قدمه کې دغه د رسمیت پېژندنې لاره څنګه دوی په موږ باندې ورانه کړه دویم دغه پروژه چې دوی جوړه کړله چې اوله کې به دوی ویل چې طالبان زموږ د تاثیر لاندې دی د دغه پروژې له ادرسه په کرزي باندې هم خپل وکړې تامین کړلې په اشرف غني باندې هم خپل فشارونه واردول چې که ته دغه را سره وکړې زه طالب سبا در سره کېنوم که تاسې دغه را سره ومنئ موږ پلانه دغه کار کوو خو د دوی هغه ګټې وې چې په دغه بهانو ترلاسه کوي اوس د افغانستان د ولس او د افغانستان دغه زمامداران چې د دولتدارۍ په ګدۍ ناست دي دا د دوی دنده ده چې دغه لوبه نور باید د پای ټکی ورته کېږي د پای ټکی د ایښودلو دپاره په اولینه قدمه کې د افغانستان له ولس نه مشروعیت اخیستل یو مشروع نظام جوړول او په دویمه قدمه کې د نړیوالو د رسمیت پېژندنې په درشل کې بیا موږ باید نه تنها پاکستان اسلام آباد بلکې انګلیسان هم راکش کړو دې قضیې ته چې دا د ډیورند کرښه معضله مو نوره باید حل کړو چې تر څو دا حل نه کړو افغانستان نه به کابل امني نه به پېښور امني نه به وزیرستان امني نه به کویټه امني او زموږ او ستاسو ټول دارونهدار د دغه کرښې قرباني ده او ډیره مننه مارش صاحب د پاکستان پلمې څنګه ور ختمولی شو دغه د ملامتیا گیم چې دوی روان کړی ده دې کې موږ څنګه مسؤلیت ادا کولی شو چې نور دا یو وسیله ونه اوسي مسایل سته چې موږ دا کولی شو که نیت ورته ولرو اول پړاو کې هر چارواکي کورس په اسلام آباد یا پاکستان یا حتی په اشغال شوې خاوره پېښور او په دې ځای کې کیندي هغه چې واک نه بللی شي یا د فورا ورته وویل چې کورونه او فامیل هم درته راولئ یا یې بوځئ لکه بعضو چې وړي دي قطر او دوبۍ او نورو ځایو ته کور هلته چې ګرا وي بیا دی غږ نشي کولی دا یو حقیقت خبره که څوک مني کوي نه دا حقیقت ده د پخواني چارواکو هم دا قصه وه نه سو کولی بل هغه چارواکي استخبارات به کوي چې هلته کوم بدنامي اسناد لري یا کوم
سند و ثبوت لري دی ډارېږي دغه غږ نشي کولی په زغرده امتحان یې کې باید مایک ورکړي باید خبره وکړي له خپل ملي ګټو دفاع وکړي هغه چارواکي دې هم د واک نه لرې کړي دا یو لاره دا ده بله خبره دا ده چې مخکې له دې نه چې بعضې عربان استفاده وسي اول به له امریکا او غرب سره خبره وسي لکه نریندرا مودي چې خبره ورسره وکړله دغه ورته ویلې دغه پروژې دوی ته ورکوي ما سه خپله وغوښتل چې نریندرا مودي خپله امریکا چارواکي راغله ورته یې ویلې چې موږ تا ته پروژې درکوو ته دا کار وکړه ده ویله چې یو شرط نه چې پاکستان لرې کوي دا لرې کې به اعلان یې وکوی پوه سه چې دا خویسته کېږي بیا ویله سند د موږ خاوره د بیرته اخلو دا اعلان یې مخکې له مخکې وکړه چې کوم بل شی استقلالیت کوم بل مملکت کوم شی ته جوړ نه کوي نو دغسې خبره هغوی سره وسي چې څه غواړي را دي سي د موږ ګټې خپلې ګټې د هغه ګټې د پام کې ونیسي شرایط یو بل طرف دې ومني لکه یو مستقل خپلواک هېواد تعامل وکړي افغانستان سره دغه پروژې چې دوی مخې ته بیایي موږ یې مخې ته بوایسو دلته کوم مشکل نشته کوم هغه نشته که غواړي ورته اډه جوړه کړي باګرام واخلي واده کړي شرایط د موږ ومني د موږ عزت و ابرو مذهب و عنعناتو د غرض نه کوي پیسې د مقرره ورکوي زیربنا د موږ ته جوړه کړي اوبه د موږ بهر کړي ډیورنډ د بېرته موږ ته راکړي مثلا معدنونه د موږ ته ستاندرد وباسي او دا پروتوکول دی چې هر هېواد په موږ دوی لپاره حمله کوي باید د دفاع وکړي نور کور هر څو په کرایه ورکړي مشکل نشته که ایران ولې که بل ولې که بل دومره ورته اوله چې دا 50 کاله زه ویشتلی چې د موږ هم زړه پې اخیستي دوی سره باید خبرې وسي یعنې دا یو مثال په توګه نورې عادي ډیپلوماټي خبرې وسي له بعض عربونه باید استفاده وسي هغه کسان چې راپورته کېږي هغه باید موږ ملاتړ یې وکړو دوی هم دا کار کوو که پی ټي ایم ده که بلوچان دي که مثلا د بلوچانو تحریک د دې ارمي دي بي ار ای ورته وایي څه ورته وایي بیا یې د څو د هغه هغوی دي یا نور دي مثلا که واقعا غواړي د حق مبارزه کوي د خپل ازادي غواړي کومک مرسته ورسره وسي دا اوس خو لا کومک نه دی کړی دومره بدنامي ده او دومره قصه جوړه ده که دا کومک وشي خو دوی خو نړیوال سټیج کې بیا بله غوغا جوړوي نه خو بیا دوی په هغه وخت کې اتهام خاص هم وارد دی استخباراتي لوی بیا جدا دي د نجیب په وخت کې په خپله په دوی په پارلمان کې اجټان د خاط د نجیب ناست و د وخت د پاکستان پارلمان کې بالکل د پارلمان پاکستان کې په قضا کې او په خپله په پوځ کې موجود و تاسو د اجمل خټک خبرې واورېدې او تقریبا نه ډېر پخوا ولکه 12 کاله مخکې که زیات و واضح یې ویلې چې د خپله ته مثلا دا کار یې کوو 11 ریاست مستقیم منې قبایلو چارو کې کار کوو دقیقا حتی له ځینې کسان تللي له افغانستانه پورسي اخیستې او مسکو شوروي ته بیرته تللي وو نو څوک به پوه شول پاکستان دا 50 کال دا کار کړی د ایران هم دا کار کوي په افغانستان کې لاسپوڅي نه درلوده ته جنرال پر ایراني هلته کار نه کوو په وزارت داخله کې کار نه کوو نو بنان دغسې یو لوبه وکړي مثلا په شکل باندې چې ثبوت پرې نه لکه پاکستان دا کار کوي بلوچانو سره نور سره یا بیا په زغرده واضح وای دا د ما خاوره ده د ما تاریخ هر څه ثبوت لرم بلوچستان له نصیر خان بلوچ په 1940 کال کې په شیر سرخ جرګه کې د احمدشاه بابا سره پروتوکول کړی تاسې فتوای شاهي وګورئ خو دا د نه لیکي هلته محمود حسیني یو قزلباش و هغه لیکلی دا فتوای شاهي واضح ویلي تر هغه چې بلوچستان به تر هغه چې افغانستان د څلننه ایجاد نوی افغانستان بلوچستان به د افغانستان څنګ کې ولاړ یو دا دغه خاوره ده و خپل استقلالیت به په خپل اداره کې لري باج به ورکوي که چېرې کوم تعرض پې کېږي افغانستان به دفاع تر کوي میر عبدالله بلوچ د خو سر و د خپل ستر بابا رحمت الله علیه د ده ورور د نصیر خان بلوچ دغه پروتوکول خو موجود ده که نه موږ سره که موږ سره نه په هند کې خو موجود ده په ایران کې خو موجود ده دا پروتوکول دغسې پېښور خو معلوم ده افغان د پښتون خو خپله دوی وایي چې پښتون یعنې افغان دا نو پنجابی کېدای شي د پاکستان د دفاع وزیر وارخطایي آیا د پاکستان د یو بلې ناامنۍ حکایت نه کوي یعنی پاکستان یو خطرناکه مرحلې ته یا د خپلو سیاستونو له وجې یا د پروژو له وجې یا د هر دلیل له وجې شوي دننه کېدونکی نه دی ځکه دفاع وزیر وخت نه وخت ډېر عجیب غریبې څرګندونې کوي زه ګمان وکړم یو شی زه ملت ته واضح ووایم پاکستان واک اختیار له غرب سره ده که هغه وغواړي تجزیه کړي دغه حسابات حساب ګیله مو ټولوي دغه د موږ د ډیورنډ کلین څنګه چې جلالتمآب راسخ صاحب ویلې د موږ کلین دلته دا چې ملک کې څه پروت یم ورسې تر وایه اخره قناعت ورکړي بسم الله خبره خلاصه ده بله خبره دا ده که چیرې پاکستان ته ضرورت یې ساتي
یو چارواکی که لږ زره بغاوت یا څه وکړي زنداني کوي یا یې وهي یا یې تابعیتوي او که چیرې بیا ډېر خطرناک وي لکه ضیاءالله مثلا بوټو یا بېنظیر بوټو بیا یې ولې وزني نور هلته هر څه معلوم دي دا سیاستونه دا اوس ګډوډي دا شیان د چین دپاره و چې پانګونه ونه کړي دا ګډوډي دا شیان د دې لپاره دي خو جاسر تمثیل کې اکټونه کوي که دا اکټونه ونه کړي په دا خولې وایستي بیا بل څوک یې نه وي دا د دې لپاره دغه سیمه ناامنه وښیي ته پروژې دې پلي کړي پروژه بلې خواته ده فوکس یې د چین مخنیوی ده په دواړو جویو کې د افغانستان او ایران یې خواته مرکزي اسیا ته د فشار ورکول کې هغسې ته ګوره هلته د امریکا وسلې اوس مهمات راوړي مذاکرې خاصې خبرې دي چې په نړیوالو اصولو کې ځان ملامت نه کړي تاریخ د ملت ته اما پوځي حمله کوي دې خواته بیا ایران منډه کوي بیا روسیه ورسره یو ځای بیا ازمېښتونه کوي پوځي ولې خو زور ښي طاقت کوي چې ماته بیا حق ډېر راکړه او ډېره مننه اجازه ورکړې ده روسیه خبره ده څه کېږي روسیه نه غواړي یو قوي ایران چین هم نه غواړي ځان ته به سر پانګونه وکړي دغه ټولو ته لارې ټولې د ګټو ته نه تجربه پنجابیان بل هوښیار دي ګوره په پنجاب کې ګاز برق معیشت حسن بازار عیاشي فاشا د هلک سره نکاح هر شی شته ملایان ناست دي چې پاکستان کې کیا مطلب لا اله الا الله همدغه تبلیغاتو دا شان ته کوي ما راته ګوره ته خپله پرون یا 2 ورځې مخکې مریم نواز واضح ویله پښتانه د ډبرو په عصر کې ژوند کوي ته ګوره په خپل ځان عریضه کولې دوی چارواکي دي دې خلکو ته حقوق نه ده ورکړی ایالتي سیستم د خو هر ایالت مساویان هم په داخل لري حق لري ورکړي دوی هم حق ورکړي د بلوچ هم ورکړي د پسندیانو ورکړي د کشمیر هم ورکړي هغه ته بیا فکر نه وي خو دوی ته بیا تانه ورکړي خلکو ته ښیي چې دا خو وروسته پاتې دي دا خو بیا دلته که وهل او ټکول کېږي خپله وهل ټکول بمبار د مارکېټ ټول پوځ کوي پیدایسایل بدون له اجازې نه په پاکستان کې هېڅوک چې نشي کولی ډېره مننه کور ودان دا کمپندیار ولي د کابل د بل دا ټول د دوی په ګوره ایمل ولي وایي بلوچستان اجنسي ازادي غواړي دا دا دهشتګرد دي خو دا ټولې لوبې د دوی شروع کړي بلان د تاسو سوال اخري جواب دا خو جاسر د کنو دا اکټونه کوي برنامې لري پروګرامونه لري موږ باید هوښیار اوسو موږ باید نور د نیابتي جګړو د رقابتو قرباني باید نه سو نور ګرمه جګړه باید موږ ځان ته نه وړو هوښیارتوب موږ ته پکار ده خپلې ګټې پکار د اتفاق اتحاد ملي وحدت ملي ګټې دې ته به زیات په پام وکړو لوبې ډېرې دي انشاءالله دې نور هم راسي شاید د ایران په جګړه کې نور مسایل دلته افغانستان ته مطرح سي چې دغه قرباني نه سو مهرباني او ډېره مننه راسخ صاحب که پاکستان تمثیل کوي لوبه کوي او هم نامني جوړوي هم ځان د نامنۍ قرباني ښیي هم د نامنیو پر وړاندې ځان مبارز ښیي د سیمې دپاره بیا نو پلان څه دی مثلا هغه څه دي چې دغه منطقې ته را روان دي چې په هغې کې افغانستان پاکستان ایران او دغه منځنۍ اسیا او دا ځایونه پکې تهدیدېدی شي که پاکستان تمثیل کوي اوس اصلي کیسه دغه تمثیل د کوم هدف دپاره دی بیا ګورئ پاکستان په هر حرکت یو تمثیل په هر تمثیل پسې یو پروژه پرته ده موږ باید د دغه پروژو د ناکامولو لپاره ځانونه آماده کړو یو اوله قدمه کې باید دغه امارت اسلامي د اوس حالاتو کې د اسیا میانه هیوادونو سره د چین په حضور د هندوستان په حضور د روسیې په حضور د یو غونډه باید دعوت کړي او ووایي چې تاسو کولای شئ ستاسو نمائندگان راشي د افغانستان ګوټ ګوټ ته لاړ شئ وګورئ شاید دلته ټي ټي پي موږ دوی ته اډې جوړې کړي دي موږ دلته څه شی لرو بناءً تر څو موږ اوسو کولای دغه هیوادونو ته قناعت ورکړو چې پاکستان دغه ظالمانه پریکړه په موږ کوي او موږ دغه ناخوالو سره مواجه کوي خو راځئ د دغه جګړې د له منځه وړلو دپاره د همدغه هیوادونو ملاتړ موږ واخلو موږ دغه پروژه په غاړه واخلو پاکستان ته هغه څه ورسوو چې د غربي نړۍ پروژه دوی عملي کوي هغه پروژې هلته ناکامي دویمه قدمه کې د افغانستان د دغه امارت اسلامي چې دوی واکداران دي دوی باندې فرض عین دی چې په داسې شرایطو کې یوه لویه جرګه د ټولو قومونو راوغواړي د افغانستان په هکله باندې چې موږ د پاکستان سره نور تر څه وخته څه وکړو او په کوم اصولو دوی سره نور قدم پورته کړو موږ دوی خو غواړي چې ورو په موږ جګړه تپي په موږ جنگ تپي په موږ نوې پروژې دلته عملي کوي دلته ټي ټي پي په ما تپي دلته مثلا القاعده په ما تپي دلته دغه حالات رامنځته کوي تاسو سره موږ مشوره په ده کوو چا ولته تاسو را سره درېږئ یا تاسو را سره تاسو موږ ته مشوره راکوئ چې موږ نور د کوم
د کوم اصولونو د پاکستان سره برخورد وکړو تر څو چې موږ ورته ځان آماده د جګړې ته نه کړو. پاکستان په جګړه کې آماده دی، کله ګلبدین درته جوړوي، کله مسعود، کله رباني، کله فلانی، کله دا کله هغه، فقط په مختلفو شعارونو او بیرقو لاندې موږ وژلي یاستو، تباهۍ ته کشکاږي. اوس دغه پروژه دا زه ویلی سم که افغانان وغواړي که ونه غواړي په افغانانو باندې یو جنګ د پنجاب له لورې را روان دی. دغه لیونی یا دغه پوډري وزیر دفاع چې کومې خبرې کوي، دا معنا دا ده چې دا پروژه سته داخل د وزارت دفاع کې سته، ګوري خدای هغه محرمیت ساتلی نشي. دی هغه سړی نه ده چې د ارشد محرم خبرې پټ وساتي، دی راوباسي مطبوعاتي کوي. خو هغه څوک چې بیا ستر درستیز دی هغه بیا نه میډیا ته راځي، هغه بیا عملي کارونه کوي تر څو پورې ځان آماده کړي د افغانستان د ځپلو دپاره او د دغه 80 میلیارډ ډالر سلا چې د امریکایانو پاتې ده او د بګرام د اډې د نیولو دپاره دغه یوه بهانه جوړه کړې ده او د امریکا او د غربي نړۍ نه هم پروژې اخلي، هم ملاتړ اخلي او هم جنګ په موږ تپي. نو زما له نظره هغه مرحلې ته موږ را رسېدلي چې باید افغانان یو ځل بیا د یوې نوې جګړې دپاره د پاکستان د استخباراتو او د کرنیلانو او جنرالانو په وړاندې آمادګي باید خپله کړو. که چېرې آمادګي نه خپلوو او بیا هم دا وایو چې خیر دا به په ډیپلوماتیکو ژبو باندې حلیږي، دا خبرې په ډیپلوماتیکو ژبو نه حلیږي. وایي بالمثل عمل هغه ته وایي چې د استخباراتو په وړاندې استخباراتي کړنه، د نظامیګرانو په وړاندې د نظامیانو کړنه او د سیاست په وړاندې سیاست استعمالول او ډیپلوماتیکو لارو نه د ډیپلوماتیکو لارو نه استفاده کول. نو زما له نظره دغه لوبه شکل پای ته رسېدای شي. غیر دغه نه دا لوبه په موږ باندې تپل شوې ده. یوه نوې جګړه د داعش د جګړې په نامه باندې د ټي ټي پي د وهلو او د ځپلو دپاره په افغانانو باندې دغه جګړه را روانه ده. ډېره مننه، کور ودان سلامت اوسئ. دواړو مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو د باجوړ تر چاودنې وروسته یو ځل بیا پاکستان ادعا کړې ده چې دا برید ټي ټي پي کړی، خو تنظیمات د افغانستان له خاورې شوي دي. دوی په دې باب په اسلام آباد کې د طالبانو مرستیال سفیر هم اظهار کړی دی. دا څوم ځل دی چې پاکستان په څو شیبو کې تر برید وروسته پر افغانستان باندې د برید پړاو راچوي. البته د دوی دفاع وزیر یو ځل بیا ویلي دي چې د خپلو مخالفینو د ځپلو دپاره د هوایي برید احتمال شته چې په افغانستان کې دوی وکړي. همدارنګه د ویلي چې ټوله ناامني په افغانستان کې د ډیلي او د کابل د لاسوهنو له کبله دغه تکراري ادعا چې هیڅکله مستنده نه شوله. مېلمنو 3-4 مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. یو هغه دا چې پاکستان تمثیل کوي، پاکستان نوې پروژه اخیستې، پاکستان غواړي چې سیمه کې ناامنیان تر منځنۍ اسیا وغځوي. نو د دې دپاره غواړي چې افغانستان ملامت، همدارنګه هوایي بمبارونه، ناامنۍ، جګړې، د بل ملامتي، دا هر څه مخته ویسي. پاکستان وارخطا نه بلکې د وارخطایۍ تمثیل کوي او کوښښ کوي چې وضعیت د ځان په ګټه راوڅرخوي او ځان د ترهګرۍ قرباني او مبارز وښیي. همدارنګه خبره له ډیپلوماسۍ اوس تېره شوې ده. که افغانستان غواړي چې په دغه مرحله کې د دسیسو مخه ونیسي نو باید عملي چمتووالی د پاکستان او د هغوی د دسیسو پر وړاندې ولري. تر بیا مو پاک الله عمل.